سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اوسو مهمو خبرونو ته. پاکستاني رسنۍ وایي چې لومړی وزیر عمران خان به د روانې نومبر میاشتې په 19مه د افغان ولسمشر اشرف غني په رسمي بلنه کابل ته لاړ شي. د دغه سفر اصلي موخه افغان سوله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. د ملي مصالحې شورا رئیس عبدالله د هرات نهم امنیتي کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د 2 میاشتو په تیریدو سره د دوه خبرو کې هیڅ د پام وړ کوم پرمختګ نشته. عبدالله ویلي د حکومت رهبري به تصمیم ونیسي چې دوحه کې خپل پلاوی به روان حالت کې وساتي، بیرته یې کابل ته راوغواړي او یا به کومه بله لار ولټوي. ایشیا ټایمز وایي د سولې پروسه د نیابتي جګړې په ډګر بدله شوې. ایشیا ټایمز نشریه وایي داسې ښکاري چې د واشنګټن په منځګړیتوب د سولې پروسه په شدت سره د بهرنیو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدله شوې. دغه نشریه په یوه مقاله کې ویلي هر لوری هڅه کوي چې د افغان سولې په پروسه کې اغیز ولري او له همدې امله سوله هم د جګړې په څیر نیابتي شوې ده. نشریه وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر نور ټول مسایل چې په بهرنیانو پورې اړه لري اوس حل شوي او اوس د دې وخت چې خپل افغانان د سولې پروسه پر مخ یوسي. نیویارک ټایمز وایي ټرمپ له افغانستان د سرتیرو ایستلو ژمنه ارومرو عملي کوي. امریکایي چارواکي له افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو لپاره په چټکو هڅو بوخت دي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي ټرمپ زرګونه ژمنې کړي دي چې ډیری یې عملي کړي نه دي، خو داسې ښکاري چې له افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه ارومرو عملي کوي. او وروستی لنډ خبر دا چې پکتیکا کې د ټرافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه شوي دي. د پکتیکا په مرکز ښارنه کې د ټرافیکي پیښې له امله 4 کسه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د امنیه قماندانۍ مرستیال بیان لالا امیري وایي چې تېره شپه د مرکز ښارنې په PRT سیمه کې کرولاو لري موټر ټکر کړی دی. هغه وایي چې په دې پیښه کې 4 کسان مړه شوي او 3 نور سخت ټپیان دي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.